پوره 30 کاله پس چې شهزاد د خپل ضد او انا بت مات کړو او د میری مور هغه خبره یې شاته وغورځوله کومه چې د شهزاد میری مور د سحر په خړه کې د شهزاد پلار ته کرخه راښکودلې وه چې یا به په دې کور کې شهزادې بندوي او یا به زه یم او شهزاد هم په هغه خړه د کور نه وتی و. شهزاد چې د ټیکسي نه کوز شو خپل بیګ یې د سړک په غاړه کېښود. ټیکسي والا له یې روپۍ ورکړې، د نسوارو چونډۍ یې جوړه کړه او په بره شونډه یې ګوتې راښ کړې. چاپیره یې نظر واچو، د څه وخت دپاره یې ذهن پښه نیولی هم شو چې ګنې دا خو هغه کلی نه دی کوم چې هغه 30 کاله وړاندې پرېښی و. خو زر یې خپل کلی وپېژندو ځکه چې د هغه د کلي د سړک د پاسه لویه مقبره هم په هغه زوړ حالت کې وه. البته مقبره د نوي قبرونو نه ډکه شوې وه. د مقبرې سره نږدې کورونه او دوکانونه وران شوي او بیا پاخه آباد شوي وو. شهزاد دا خبره هډو بده ونه ګڼله چې سړک په غاړه هغه ته نه څوک ورتر غاړه وته او نه ورسره چا بیګ واخیستو، نه ورته چا وویل چې په دې دومره کلونو کې تا د مور او پلار خپلو خپلوانو تپوس ولې ونه کړو. شهزاد پوهه و چې 30 کاله پوره ژوند دی. د هغه نه مشران به اوس پاخه سړي وي، زیات مشران خو به یا مړه وي یا به په کټ پراته وي. د هغه همزولي څه لږ ډېر مشران کشران یا په بهر ملکونو کې وي یا به د نوکرو مزدورو پسې د کلي نه بهر وي. او څو خو شهزاد هم ډېر بدل شوی و، خو بنده ته ځان چېرته بدل ښکاري. انساني فطرت دی چې د ځان نه علاوه ورته هر څه بدل بدل ښکاري. به هر حال شهزاد بیګ اوچت کړه او کلي ته په ورننوتي لویې لارې روان شو. کرل ریبل یې کول چې چېرته لاړ شي. شیرین چې د هغه د وړوکوالي ملګرې و د هغه کره لاړ شي، خو چې شیرین به په کلي کې وي که نه، مړ به وي که ژوندی به وي. الله دې وکړي چې ژوندي وي خو چې ما به پیژني که نه. شهزاد د دې سوچونو سره دا هم سوچ کوو چې 30 کاله وړاندې دا کلی داسې نه و. دلته خو چې به ګاډې راغې نو لوی واړه به ترې راتاو شو. 10 منټه خو به ستړي مشي ګړي بړي نه ختمېده. دې دنګو دنګو دیوالونو او 2 چتونو والا کورونو د خلکو نه هر څه پناه کړي دي. داسې ښکاري لکه چې ګاونډي د ګاونډي نه ځان په زور پناه کړی دی. شهزاد په لاره د سوسو ځوانانو سره خوله په زور ګډول غوښتل، خو هر چا موبایل مخې ته نیولی و. د شهزاد د سلام جواب هم چا پرونو تندي نه ورکوو، نو د حال احوال تپوس خو لرې خبره ده. ځکه شهزاد ختمي فیصله وکړه چې کوز جومات بڼ ته ځان رسوم. هلته به ډېر اشنا مخونه ووینم. شهزاد څو ځل په ګوټ پیرونو کې تیر وتو هم، خو اخر یې ځان د کوز جومات بڼ ته ورسوه. نو حق حیران شو ځکه چې د منځنۍ کوڅې په اختمام خپل خیر اړخ هغه وکتل نو د ګڼو ونو بوټو شپلونو خاردار تارونو دیوالونو په منځ کې د پیر منډا بابا په مزار یې نظر ولګېدو. نو ډېر خوشحاله شو، خپل وړوکوالی ورته رامخې ته شو. خو هغه وخت کې د دې مزار نقشه بدله وه. شپږ لوی لوی ونې وې، لاندې به ترې په غرمه کې د کلي لوی واړه هلکان ناست وو، مشران به د کوز جومات په بڼ کې ناست وو. په ولاړې ولاړې شهزاد خپله د سوچونو لړۍ پرې کړه او خپل ګس اړخ ته یې مخ راوګرځو. نو د مخ کې نه نور هم حیران شو ځکه چې نه لویه ولا په خپل زوړ حالت کې وه، نه سیند په خپل پخواني انداز بهېدو او نه بڼ هغسې و. شهزاد ورو ورو نږدې کېدو او د ځان سره یې ویل یا الله خیر چې د کوز جومات د بڼ چینه په خپل زوړ حالت کې وي نو ډېره به ښه وي. خو چې کله یې په خپلو سترګو چینه ولیده نو ډېر خوشحاله شو ځکه چې نه یوازې چینه په زوړ حالت ده بلکې جدید تعمیراتي کارونو د چینې خوند نور هم سیوا کړی و. شهزاد زر ورکوز شو او د چینې نه یې په لپو لپو اوبه وڅښلې. لپه 2 اوبه یې په خپل سره هم واړولې او دا ځکه چې 30 کاله هغه د خپل کلي د اوبو ارمان کړی و. هره ګړۍ هره لمحه به هغه ځان سره وي چې زه به لا ژوندی یم او واپس به مې حالات خپل کلي ته پرېږدي. د مجبورۍ دا زولنې به زما د پښو نه لرې شي. په دې دومره 30 کاله مسافرۍ کې داسې وخت هم راغلی چې شهزاد ناجوړه شوی دی او په ځان یریدلی دی.
نو بار بار یې الله تعالی ته زاری کړې ده چې الله چې خپل کلي خپله خاوره په خپلو سترګو ووینم نو بیا مې نور هیڅ په زړه ارمان نشته. شهزاد چې د چیني په پاڼو راوختو او چار چاپېره یې نظر واچوه نو ډېر مایوسه شو. یو خو د کلي سره جفت سیند ډېر لرې تښتېدلی و ځکه چې وخت په وخت سیلابونو د سیند نقشه بدله کړې وه. بل د بڼ د کوز جومات د تاریخي جومات سره خوا کې هم یو بل جومات جوړ کړی شوی و چې د هغې نه شهزاد ته د خپل کلیوالو د بې اتفاقۍ اندازه هم په ښه شان لګېدله. خو بل طرف ته د هغه بڼ قدرتي حسن هم قتل شوی و. نه هغه دنګ دنګ چینارونه وو، نه د نیم او میم ونې وې، نه هغه مشران سپین روبي وو چې د ونو لاندې به ناست وو. د دې باوجود چې آبادي ښه په تیزۍ سیوا شوې ده خو دا چینه او بڼ بیا ولې خوشې پروت دی. شهزاد د یادونو په ژور سیند کې لاهو دی. ګوره دلته د جومات نه بهر د محراب دړه وه، په هغې به جمعه سید لالا ناست و، دغلته به شلا باچا ناست و، هغه ځای به شامست ماما ناست و، سیف الرحمن ماما او شیبر کاکا به هغه ځای ګپ لګوو، محمد اجان کاکا او زبرګلي ماما به د هغه غټ میم لاندې ناست و، سیدالله باچا به اکثر د هغه پل د پاسه ولاړو. هغه خلک څه شو؟ هغه مشران چېرته تللي دي؟ او رښتیا د بڼ نه قبلې اړخ ته 2 ژرندې هم وې، اوس خو نه ژرندې په نظر راځي نه د ژرندې ماما. اخیر دا خلک ولې دومره مړه خوا شوي دي؟ د یو بل نه ولې دومره بیزاره شوي دي؟ په مازدیګر خو به د دې چینې نه خلکو اوبه کورونو ته وړی، دغه د نارینو د اوبو چلولو ډکولو ځای او هغه د زنانو ځای و. زنانو چې به اوبه وړی هلته به بالغه ماشوم هم نشو ښکاره کېدی. هاو دا هغه لاره ده چې د چینې نه پرې په پاکو پښو خلک جومات ته تله. او رښتیا د چینې په اوبو جوړې شوي غسل خانو نه علاوه د جومات نه لاندې په سیند هم غسل خانې جوړې وي چې د اوړي په موسم به پکې مشرانو لامبل. بلکل هم هغه ځای دی. دغې ته به مونږ منډۍ وي. منډۍ ته د جومات نه بله لاره هم کوز شوې وه. د چینې نه علاوه هم دغلته په سیند کې اودسونه کېدل. د شهزاد د سوچونو لړۍ اوږدېده، خو اوس ورو ورو خلک اودسونو له چینې ته را شروع شوي وو. د هر ساعت تېرېدو سره خلک زیاتېدل، خو د تعجب خبره دا وه چې په دومره ګڼ شمېر خلکو کې یو هم د شهزاد پیژنګلو والا نه و. شهزاد هم خپل بیګ د اوږې نه کوز کړه او د چینې په سیمټي دړه یې کېښوده او په ښه شان له یې اودس وکړو لکه د نورو خلکو جومات ته ننوتو. د ماښام اذان شروع. شهزاد سوچ کوه چې د ماښام د اذان به همیشه محمد کریم باچا کوو. د دې مطلب دا دی چې اقامت شو، یو نورانی شکل و صورت والا زلمی مانځه ته ورمخکې شو. شهزاد هم په 2م صف کې مانځه ته ودرېدو. په ولاړې 2-3 کسانو د شهزاد سره مصافحه هم وکړه. کله چې مونځ وشو سلام وګرځېدو. د مانځه پسې سمدستي یو معذور زلمی پاڅېدو. الله مو وبخه، د همیشه په شان زما د مور او پلار د ویانې او کور کې د خوراک څښاک سامان ختم دی. تاسو ما سره هره میاشت امداد کوئ، نن هم په هغه غرض تاسو ته ولاړ یم. شهزاد خپل ښي اړخ ته ناست اندازتن 20 کلن زلمي نه تپوس وکړو، د دې معذوره هلک کور کې د ګټې وټې څوک نشته؟ هغه ورله غلی شان جواب ورکړو، نه جي، د ده بوډا پلار دی چې په کټ پروت دی. مور یې هم د شوګر، زړه او بلډ پریشر بیماره ده. نور یې څوک نشته. البته خلک وایي چې یو د بلې مور نه یو ورور و چې پخوا چېرته ژوندی ژاړن ورک شوی دی. شهزاد چې 2 رکعته سنت کولو نو هغه زلمي څادر خور کړی و چې د دغه وخته پورې پکې ښې ډېرې روپۍ راغونډې شوې وې. شهزاد هغه پیسې زلمي له په جیب کې واچولې او څادر یې ورله په اوږه کېښود او دواړه کور طرف ته روان شو.